څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته د یو خاص مقصد او مسلې لپاره راټول شوي یو. دلته غلاګانې ورځ ورځه زیاتېږي. د دې غلاګانو مخنیوی پکار دی او د دې غلو نیولو دپاره یو داسې پروګرام پکار دی چې موږ په هغې خپل مقصد کې کامیاب شو. دلبر خانه ستا خبره بالکل ټیک ده. د کلي ډېر خلک خو داسې وایي چې دا غلا پیریان کوي او د ډېر کوشش نه پس هم دا غل چا ونه لیدو. ویم که دا غل ماله خدای په ګوتو راکو که نه نو دا سټ به مې وله مات کړی او تاسو به مې تخلاص کړي یې که خیري، خو که خدای په ګوتو راکو. دوستانو دا غل که انسان دی او که غیب عالم خو ډېر هوښیار دی. بالکل بالکل خدای خو به کله په ګوتو راکي که نه تاسو بېغمه شئ بیا ترې. وایم دومره بازیګړي به دله واړم دومره بازیګړي چې یاد به ساتي که خیري. زه ما چې دا تاندار پې یو ځل بیا خبر کړو. موږ له پکار دي چې موږ په خپله کوشش وکړو چې دا غل ونیسو. او که نه زه خو همدغه وایم چې موږ له هېڅ چل دی. باقي ستاسو خوښه ده یو شل ځل ورته ووایي. تاڼي والا سره ځان خبره شوې ده. امید دی چې موږ ته به زر تر زره څه خوشخبري راکړي. نه یاره زما مشرانو کشرانو ګوره انسان دی که نه که پولیس په خپل مقصد کې کامیاب نشو که نه نو انشاءالله تعالی زه تاسو سره دا وعده کوم چې دا غل به زه نیسم که خیر او دا کلی به ترې خلاصوم. دا زما تاسو سره وعده ده او بار بار زه ورته دا ویمه چې زما تاسو سره دا وعده ده چې غل به ته زه نیسم که خیري. خدای دې خوله بختوره که شاخانه زمونږ خو د زړه خوشحاله کړو. لاس اوچت کوي دا غل خدای وبخي دغه ووخي چې پروردګار ته مونږ خلاص کړي. تاسو ټول وایئ آمین. ویم دعا کوه که نه ویم چې زه یو ځل دوبۍ ته لاړم که نه هر څه به ټیک شي. خاورې به ټیک شي. خوار دلته هم خوار یو په هندوستان هم خواري. ماړه خو د خدای خاطر که مخو کدله خدای د کارغه درکړې دا خبرې خو پې لږې ښې کولی شي که نه مړه. ښځه ټیک ده نو ته دوبۍ ته لاړې نو کومه توره به وکړې زه چې واپس راشي څه به کوې ته؟ زه چې پیسې وګټم که نه او د دوبۍ نه واپس راشم نو لومبی کار به زما دی چې زه به په کلي کې یو ایرپورټ جوړوم. دویم کار به زما دی چې په دې کلي کې به زه د سپو یو فارم جوړوم. د سپو فارم؟ د سپو فارم څه لا؟ هره کوڅه کې سپي غبه غوبه لیوني کو. ویم چې دا خلک ته زه خلاص کم بس یو ځای کې به مې راجمع کړي د خیر سره او سهولیات به مې وله ورکړي. مړه به سپي به هم خوشحاله د خیره موږ به هم خوشحاله یو ځکه چې موږ ترې نشو تللی راتلی. مړه سم شرمول دي. ها نور به څه کوې؟ نور هېڅ نه کوم خو په دې کلي به زه د دې ټیپرو دا کرونده نه ده دا به بندوم بس. آفرین دې خبرې سره د اتفاق کوم. چورلټ د مونډه دا تخم ختم که چې د کلي نه ټیپر راډو ختم شي. او که نه خو چې چېرته زه ټیپر دی او ټیپر دی پر دی مونږ یې غر کړو مړه. ته څه وې؟ تا ما ته ټیپر ووې؟ مړه تا ته خو ټیپر ویلم نه ټیپر توهین دی. په ارام کښېنه مړه. ویم څنګه چې سنډا ته غویي ویل د غویي توهین دی. په ارام تم کښېنه. د غویي د نرخ تپوس وکړه. غویي د نرخ تپوس وکړه مړه. ټیپر به م خدای ګران کړي ځه. په تمه شه ګران به شي په تمه ناست اوسه. بېبې وږي روټۍ روړه. تاسو خو د کال 12 میاشتې وږي صبر وکړئ لږ. پیژندلې مور هم پیژندلې. مړه په ارام کښېنه ستا دپاره ورته ویمه مړه ځان خو مې نه دی یاد کړی مېل چې ته وږې چې ته وخورې. سپینډه جوړه که روډي خوشبو خیره مزېداره زما سره جوړه زیرې پکې اچولې روړه بېبې. یا الله ته خیر څه دې پخ کړي د خیره سره؟
واله کنه دا څه پخکړی وي بیا دې پخکړی دی یاره بیبي مونږ خو دې ټر پر دبو برباد کو ټر پر ټر داسې دی هر وخت ټیپر نو تکړه شي کنه او ګټه راوړې چې زه د بل څه چرګان پاخه کما نور څه نه پاخه کم بیبي ویم چې یو ځل زه دوبۍ ته لاړ شم کنه نو بیا به ته وګورې خو چې دوبۍ ته لاړ شم په دې دوبۍ خو دې رانه زارش نکړه روک ته شو روکه د دوبۍ شمړه ګورې ای بیبي ویم چې څومره غوسې را باندې کینو وکړه دا ځوان به دې دوبۍ ته خامخا ځي او ګورې به ته چې دوبۍ ته ځم که نه بس کمړه ما ته معلومې تا ته ګوره دوبۍ ته ګوره او مورې دوبۍ ته به ځي هلته نه به ځان سره ما راوړي نه رښتیا ټیپر څه په مصیبت یې واړولو ای تا له ټیپر خم نه دي ښه ځکه چې ټیپر ماله لږ ښه دي ځکه خیري تیم پکې پخ کړی زه به دا وخورم بس ته دې خوره او دې تا خوري سر خوړلو نه خو ما له کوم سر خراب کړ د خدای ظالمانو لږ په روخو رانه چک وکه نه ویم چې نیم دې کمه مونږ بېغمه شو تاسو بالکل بېغمه شئ مونږ به غل ضرور ګرفتارو تاسو بې فکره اوسئ ځای تاسو جوړ کړي الله به مو وخم خدای الله به مو دا غل څوک دی کوم غل صاحب چې دا په کلي کې غلاګانې کوي او صاحب روزانه څوک نه څوک را رواني جړه فریاد یې رخ کړې وي همدغه خو زه وایم چې وړې وړې غلاګانې کوي او هر سړی را خلاصي که اف آی آر درج کړه زما په خیال دا غل هر څوک چې دی صاحب تر اوسه پورې د چا د کار شیز پټ نه کړو هسې ټوکې کوي په دې ټوکو خو دوی موږ لیوني کړو دوی ګرفتار کړئ څوک ګرفتار کړو صاحب بېوقوفه دا غل یادوم دغه خو زه وایم صاحب چې پته خو ولګي چې دا غل څوک دی دا فایل وګوره په دې کې د ټولو مشکوکو کسانو تصویرونه دي صاحب په دې کې زما په یو هم شک نشته دا ولې دې کې چې د کومو کسانو تصویرونه دي صاحب هغه خو ډېر خطرناک کسان دي هغه خو داسې واړه واړه وارداتونه نه کوي او یا پکې د هغه کسانو تصویرونه دي چې کومو کسان دا کله پرېښی دی نو بیا زه یو بل چل کوم څه چل صاحب ما سره یو کس دی هغه وړاندې موږ له ډېر ګران اساني کړي دي دا کار به مغه کوي دا مړه ګورې ته وایم چې خپل وطن ګل وطن زه خو یم دلته به څه روزګار شروع کړو یم روزګار کو خو چې پیسې وګټم ځان له به پې ټیکټ اخلم او دوبۍ ته به ځم او خامخا به ځم په خبره پوهېږې او که نه ځه د دوبۍ خوبونه ته وینې زه د ځان سره هسې خوار کړم تاسې ته خدای خوار کړی پلوشم راله تاسو ته وایم راورسېدي چېرته تاسو زما نه بس په ګرځېدو خپې ماتې شوې او تاسو دلته ولاړ نو مونږ درته ویل چې ته مونږ پسې ګرځه یاره د خدای خاطر وکړه مونږ معاف کړه مونږ څه غم اخیستي وو او دا څه غم اخیستې ده دوبۍ ته روان یم دوبۍ ته دا څه دي خدای خبر دا څه شی دی یاره دې نه تنګ شو یاره تاسو خبره کوه تاسو ته پته شته هغه صبرو ترور نه ده هغې لرور د دوبۍ نه جوسر راستولی ولې ونه نو دا خبره ته ولې کوې دلته که غلطه پته ولګېده نو صبرو ترور به د جوسر نه خلاصه کړې شاخانه ته به نن ما سره ځې ما تا له کیر پوخ کړی نه بیبي بالکل نه ما خیراتونه خوړل پریښي دي پوه شوې که نه خیر دی که نه لاړ سره یاره خدای توګه ای ځوانه ای ګلیا خدای توګه دې جنۍ نه خو مې خلاص کړه دا څه مصیبت دی یا الله توبه خدای پاکه ځکه خو زه تختم دوبۍ ته خدای پاکه عجیبه تقسیم دی چې څوک یې غواړي نو هغه پسې نه ځي او چې څوک یې نه غواړي نو هغه پسې منډې وایي منډې
راشه دی خوا راشه یې مه کوې خدایم چېرته تللی وې سکندر ماما د کور د کوره دا سکندر ماما د حجرې نه راوړه تا خدای غر کا لیونی دی مازغې بیخي کار نه کوي بیبي دا څه شی دی دا جوسر نه دی دغه ټیپر دی ټیپر دی تا خدای غر کا ټیپر یا سر خوړلو په ټیپرو څه کوې بیبي وږي و که نه ما وی کور کې به نه هارو ځې رکشه کمرې ته ځې سر خوړلو نه خو ټیپر خورو یاره خو نو تا خدای غرق چې غرق شي دا جوسر دی غلط شما ټیپر دی جوسر نه دی ویم ستا د لاسه به زه د دې دوبۍ نه پاتې کېږم ستا د لاسه نو دوبۍ ته به ته خانه دې زمونږ خرابه که پتلاګانو به بیبي ونرېږنې په شرمونو به مو شرمې ستا د لاسه خو به مونږ په شرمونو شرمو وړه شرمېدلی به نور څو شرمېږي چپ خدای خبر چې د کمې خټې نه جوړي د کمې خټې نه جوړې خدای خبر خټو نه نه ټیپر خورم ټیپرو نه جوړې ما ته صرف ته دا دعا کوه چې یو ځل زه دوبۍ ته ورسم په ایمان مزې به در باندې کوم مزې د جیل او حالات مزې را باندې ونه کړي نو ویم بس که که نه دا ژبه دې ودروه که نه دا ژبه دې ودروه د خدای نیکبخته ورته داسې کار وکړه که نه دا جوسر دی او دا سایکل پکې دا نور سامان ویمه چې دا وشمارو چې دا به څومره پیسو وي تقریبا مړه بس دا جوسر به د 2,500 روپۍ او سایکل د 9,500 یاره مازغه دې خراب دی یاره 2,000 دې شوې که نه او تقریبا دا سامان چې د 21,000 او 200 هغه شوې تقریبا زما اندازه دا وایي که نه نو دا شوې د خیره سره 40,000 روپۍ او 200 څه سوچ کې مړه د دوبۍ سوچ کوم او دا سوچ کوم چې زمونږ دا مزل ډېر په مزه دی دا لږ تیزول غواړي تیزول ګینې دوبۍ پاتې ده بس ټیک ده مړه بس ته اوده شه بس دا راکړه دې خوا کې ده ځه اوده شه وخېږه بالاقه خوا سر ته کېده اوده شه بس خدای اعتبار کوي که ماله به خوب راځي یم لیونی شوم بلکل مازغه مې بیخي کار نه کوي بیخي پوه شوې بیخي کار نه کوي به تو اوده کېږه مت را باندې وخوړه سړیه Al
ما سره جنگې مارو سترګو دې په زړه خوړلې یما مخ به ما سره جنگې مخ به ما سره جنگې وای ترا تار بابا هاو زه درته منګې مخ به ما سره جنگې 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 نخلاصي ګوته خدای غرقه کا خو ځکه نو رکیږه که نه اوس په خوب کې موږ نه پرېږدي خونه دې ړنګه شوې دا څه شی دی خدای خبر چټین ختې د مونږ پورې موږ نه څه غواړې مړې خوب کې ټوپونه وایي بیګا بیا غلا شوې ده او په ګوتو راغلی غل ستا د لاسو نه ووتو صاحب دا غل نیول اوس زما کار دی تاسو دومره مو پریشانه کېږئ سلیمه ته ولې نه پوهېږې ستا سپیشل ډیوټي ما دې دپاره لګولې وه چې ګنې ته هم ناکامه شي صاحب هره ناکامي د راتلونکي کامیابۍ زیری خو موږ دومره ناکامي ولیدې چې د بدنامۍ توری راباندې ولګېدو سر تاسو چې په ما کوم اعتماد او باور کړی ده زه تاسو له یقین درکوم چې دې ځل به همیشه د کلي خلک د دې مصیبت نه خلاص شي نه زده کړی دی زه خو دې حیران کړم د خدای نیکبخته دوبۍ ته روان یم دا چلونه به زده کوو دوبۍ ته به څنګه ځم خو چې دا چرګان مرګان مونږ ونیسو که نه او دا پیسې مونږ جمع کړو ګوره چې الوزو که نه دلته مسوکونه ګوري خپې وباسه زه چې حلاله کړو چې ویې خورو مازغه دې خراب دي حرام شی مخوره خدای دې غر که څلوېښت خوره دې به دې مونځونه نه قبلېږي ځان پوهېږه نه خبره واوره ته ما ته دا ووایه چې تا کوم څلوېښتو ورځو کې تېر شوي کې مونځ کړی دی زه اختر په اختر مونځ کوم ښه او دې څلوېښتو ورځو کې لا تر اوسه پورې اختر نه دی راغلی چې مونځ وکړم ځان پوه کړه زه چې زه خپې وباسو نن خو در باندې اختر دی شوړه خو دې وواله که نه نغده خیکو که نه شوړه مې وله نغده کړې مې نه ده او شوړه مې وواله السلام علیکم جی دا څرګه ولې دومره چغې وهي دا جی چې تاسو یې ولیدئ که نه نو وارخطا شوه او نو انسان دی جی یریږي نو نه چرګه ده نو جی چرګه ده دا د چا ده دا جی تاسو نه دي اورېدلي چې چرګې او مارغه دی چې چا ونیو د هغه دی نو بیا خو یې ماله راکړه چې زه یې ونیسم
نو دا خو مور راته ویل چې دا خرڅه کې جی 1.5 روپۍ دي که د سړی جي راکړئ ګوره لږ ګزاره وکړه تاسو جی سرکاري افسران یې که نه چې څومره پیسې تاسو راکوئ جي راکړئ خیر دی جي او تاسو خبرې جي په خدای اعتبار کې له ټیپر هم راګی اچي جي همدا سل واخله هلکه دا څرک دې راواخله خفه خو نه یې جی تاسو خفه نه شئ او کنه جی تاسو خفګان نه دی پکارو بل دا ډېره ښه چرګه دی جي په خدای اعتبار کې د ما خو ټیپر یاد کړی د هندواڼې عمره جي اګی اچي وایم کیسه به ختمه کور مالک راوځي خبر نشي ډېره ښه شوه ګوره د 200 ده بالکل یا خدای پاکه دا بلا د کمې راغه څه دي بلاګی څه چل دی تا ته یم تا ته ما ته څه وې څه دي څه چل دی خدایا پاکه زه هم دوبۍ ته بوځې پروردګاره دغې لیونی نه م خلاص کړې رب العالمینه چې دا څومره مینه دوبۍ سره کوې که نه که دومره مینه دې ما سره کولی زه به څومره خوشنصیب دا مینه دې ونه کته په سترګو څومره مینه چې زه دوبۍ سره کوم نو بس هم دوبۍ سره کوم ته خدای ته وګوره مونږه معاف که زه به ډېر خوش قسمت یم چې تا نه خلاص شو نو ته ما نه ولې دومره یېرېږې ګوره د اوبو د چکر د ګاډي د ټکر او د ښځې د مکر نه به تښتې ته څه کې ته مینه څه پېژنې یاره زه یې پېژنم خدای ته وګوره راشه که نه پلاره خلاصم که راشه دا شکر دی چې راغې مړه دا څه مصیبت دی څه چل دی بیا څه مصیبت دی مړه مونږ پسې لګېدلې د خدای خاطر که دې نم خلاص کړه یاره دوبۍ ته نه یم روان زه روان دوبۍ ته مو دا وایي دوبۍ په تو پورې ما سره مینه وکړه مونږ سره دومره ټایم شته چې مونږ دې سره مینه کوو ما خو دله ډېر ښه خبر راوړی خو پته نشته چې په داسې چلو شو نو خبر ما ته ووایه څه خبر دې راوړې زه څه دپاره یم هغه مخلبس کاکا نه دی هغه رنګین ټي وي اخیستی او د ډېرو پیسو دی وګوره د کار خبره چې ته یو خبره د کار وکړه نو بس دا صحیح خبره دا ده بس او د کار خبره ده اوس نور مونږ معاف کا او زه چېرته کور کې کښېنه مونږ پرېږده مونږ دې په ټوکې لږ چکر زه ټیک ده زه ته ورشه شبه ورشه نیک بخته ته خو مونږ لیوني کو لیوني دي کو دا څه شی دی خدای خبر مړه مصیبت دی یار زه چې ځو ځه مړه خو چې ګورې نو یو به په دې کوڅه رواني خو چې ګورې نو بل به په دې کوڅه رواني و د خدای نیکبختو د خدای نو یریږي څه مونځ اودس کوي چېرته د تهجد مونځ کوي دا څنګه خلک دی لیوني شوي دي که څه چل پېښې ولې د غریبانو کار خرابوئ تاړو کې چېرته کښېني مونږ پسې راوځي مونږ به درنه کوي خپله به بار ګرځي نو خو بس زه همدا درته زه وایم که نه چې ارام یې نشته بې ارامه دي خو خدای ظالمانو اوږده شئ اوی ما ته وګوره اوس تاسې خپله سوچ وکړه که نه غریب خلک یې که نه لکه غریبان دي که نه اوس مطلب جنګ جګړې ستاسو یې څه کوي اوس موږ سره ستاسو څه دښمني ده خو زه تاسو خپل کار کوي موږ خپل کار کوو دي لالې ونیسي مړه مغل باس کاکا نه دی رنګین ټي وي راوړی دی په ټیبل باندې ایښی دی ټي وي نه ګوري بچو ته وایي ټي وي مه ګورئ ډرامې ښه شی نه دی نو زه هسې فضول پروت دی نو مونږ به یې ترې راوړو که نه خبره خو دی والله چې خوږه خو چې دا ټي وي نه ګوري ما خیال دی صحیح مسلمان به یم مړه ته دا خبرې پرېږده مسلمان به یو که مسلمان به ني زه چې راوچته وویتې نه که نه نن زما بس هسې پته نشته په ما څه چل شوی دی دا زړه مې هسې درېځېلي زه یم دا یې چل کو کور ته ځو بیا به شي راځه ماړه پرېږده ځه
نو پخپله نه شوې پخپله نه شوې زه چیزونه اوس به څه کوو څه به کوو په کلي کې خو واردات کړل اوس ډېره ګرانه خبره شوه د کلي پولیس زما د ارمان په مخ کې دیوال جوړ شوی دی لیونی کم لیونی او که نه خو چې کوم خوځول ته راته پولیس ولاړي هاي دوبۍ ستا دپاره مونږ په ځان څه څه ونه که ویم پردی سپیا کې مرې نو خو پردی سپیا کې او بیا هم په ایمان کې څه دې جوړ نه شو غرق شو هسې بیخي وې به دي زه خو وایم چې راځه دا کلی پرېږدو کلی خو به ځان سیم پرېږدم خو چې یو ځل دوبۍ ته لاړ شم اوس خو داسې معلومیږي چې ستا د دوبۍ د تګ نه وړاندې به موږ جیل ته ځو مړه خدای خو دې تا جیل ته بوځي او ما دې دوبۍ ته بوځي پروردګار خوله دې او که څه دي ستا غونته د یار نه خو همدا توقع کیدی شي نو بدبخته زه د دوبۍ خبره کوم او ته د جیل نو ویې به نه دا وګوره دلته مو څو نغلاګانې وکړې خو څه مو ترې جوړ نه که نو څه وکړو ته اوس وګوره سمه میله م لګورې د کور کې خو چې اوس نه کېږي نو کومه لار وکړو دی دې پورې دا پیالی دي دا مو الله کې پرېښود د خلکو کورونو کې خو چې اوس مړه څه مصیبت دی دوبۍ خبره واوره یارو زما منې که نه ښار ته به لاړ شو چېرته لوی لاس به ووهو د کوپړی نه د قربان شمه لوګی شمه زار شمه ایله د کار خبره دې وکړه یا لکه دا پسر جوړ کړي په قراره وده کېږي نه الله دغه زه خدای مې پته تن نه را نشي تاله لګو د سامان نه خبر نشي وروځه بیبي هسې ګپ لګولو درغو بیبي څنګه بیبي ښه یم دا څه خبرې مو کولې د یو فیصله وکړه ورسره ما م وکړه موږ دواړو فیصله وکړه بیبي داسې چل دی که نه چې بس مونږ ښار له ځو ښار ته ځې څه له بس ښار ته ځو دی وایي که نه چې بس ښار ته به لاړ شو دی وایي دی وایي که نه او زه م یم ښار ته به لاړ شو بس بیبي محنت مزدوري به کوو زه شکر دی چې تاسو د دوبۍ اراده پرېښوده او ښار ته د دوبۍ اراده دوبۍ ته خو به خامخا ځم هر حالت کې به ځمه خو چې مزدوري وکړم هله مړه ستاسو دا شکلونه د مزدوریانو دي لرې خواره یادوم چپ اوده به شو اوده شئ نالایق الاخو بیبي سهار به ځو ښه ایجاد به راکې د خیره ښه زه سهار به که خیرې لاړ شئ اوس خو اوده شئ که نه نیمه شپه ده ځئ لیونی دی اوس ما ته وي د شپې ځو نو دا خو لیونی ده خو ته هم لیونی ځه اوده شئ نه وایي د شپې ځو مې سپي دي په خدای ادبر کې مات به ږدي ځئ سپو ته به ډېر څه ویلاو شي ځئ یادونو خو په زړه زرې زرې کم زړه مې وایي چې دا زه د ځان پرېږدم زړه مې وایي چې دا زه د ځان پرېږدم ستا یادونو خو په زړه زرې زرې کم زړه مې وایي چې دا زه د ځان پرېږدم زړه مې وایي چې دا زه د ځان پرېږدم نه 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 مکا ته اقرار مې نه وکړه نه 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 مکا ته اقرار مې نه وکړه
ته چې داسې لرې لرې رانه ګرځې 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 زه خو دې خبرې تا ته در نږدې کړم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم ستا یادونه خو په زړه زرې زرې کړم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرېږدم نه 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 مه کوه تکرار د مینې وکړه نه 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 مه کوه تکرار د مینې وکړه اورېدلي دي چې ته ښار ته روانې ستا پیسه لکه چې خپه یې مانه تا ته پته ده چې زم ډېره خپه یم شاخان درنه روان دی که نه نه شاخان نه ته رانه روان او زه رښتیا وایم ما خو همیشه تا سره مینه کړې ده او شاخان هغه خو به مې هسې تنګولو او رښتیا درته ووایم ته به ډېر سوځېدې زه به نه سوځېدم مجي ګل زه به ستا انتظار کوم
بیا خو به زه ډېر زر راشم چې خپل دوست دوبۍ ته رخصت کړم انشاءالله بیا به زما او ستا ملاقات کېږي خبره واوره چېرته لاړې دا به څو پیسو یې دا د ډېرو پیسو دی بس خرڅوي پوه شو که نه خرڅوي نه که نه خرڅوي نه دی نه به مونږ ډېر کارونه لرو څه کوې کلبه پې تړي او که غنم پې کرې د خدای نیک بخته بس ته دا پرېږده دا خبرې رانه مو سره رایاد شو خېټه کې منګکان ټوپونه وي زه چېرته هوټل ته لاړ شو روټۍ موټۍ هوټل ته نه ځو مړه داسې ځای ګورو که نه چېرته داسې چولې مولې به وخوري پیسې کم دي مړه ته مازغه دې خراب دي په کلي کې د ټیپرو نه تنګ وم دلته را باندې چولې وخوره لرې شه یاره زه خو نورې اوبه نسکم په لاره خېټه اوبه مړه خرابوي راله نو څوک شربت دله روړو مړه هلته خو په ولو به دې خوله ایښې وه د ولې نه به دې وبس کوي بې غرونه راته مه کوه مړ سړي په ارام شه مړه په ارام شه یاره مازغه رانه څه نه خرابېږي اوس یې خوند وکړو په چغو شو خبرې ورسره وکړه خبرې وکړه کوم ورسره الو او بالکل زما خو ګروره زه دا منم چې دا موبایل یو ګنټه وړاندې ستاو خو زما دی کنځلې مه کو ته پې بدې ښکاري ځان له زړه خوره مانا معاف هم که یاره ګوره دا د خدای پاک کار دی یو نه اخلي او بل یې ورکوي نو دې کو زما څه قصور دی مړه ستا قسمت کې به نو که نه اوس په در باندې د مړه څه کې کنځل کوي مړه کنځل مه کو بدې ښکاري ځه چې څه کولی شو که وایي قسمت کار دی خدای پاک دی یو نه اخلي بل دی ورکوي بل نه اخلي بل نه ورکوي نه دا پروردګار چې خلکو ربونه روپۍ ورکړي دي بس بند خدای ورکړي دي بند کا نور کارانو مازغې خراب دي بند کا کنه سړیا کنځلې کوي قسمت کار دی یو نه اخلي بل نه ورکوي بل نه اخلي بل او ته خدای په کارونو کې موږ څه کولی شو یا لکه روړې او کنه ځکه نرور ټول عمر د کلي کې را باندې ټیپر خوړلي دا به زه خورم ته دا خوره یم د دې نه دا ښه خوند کوي ویم کرالوی که چې دا راکړه که نه مخوکه به در باندې ما تاکماو
ها ښځې ته فکر مه کوه دلته یې چې زه باید راورسوم پیسې وباسه پیسې وباسه پیسې پیسې خو نور نه نشته ته په پیسې نه ورکوم ځکه راځئ دال کې دینو په غاښونو کې نن خلي دال دې وخوړو څه چرګان دې نه دي خوړلي کولاوټي بڑا پکوړې دې خاطر کا اوس خو دې مړه ټول هوټل دې وخوړ د خو دې بدبخته نو پته نه لګي چې وروستو به خوراک ته څه میلاویږي او که نه خو واله یو 10 روپو که نه راشه واله بڑا یو 10 روپو راکه او ګوره ته به وې سره دي د 10 روپو دا انصاف ته مړه راځه دغه خوا به کینو راځه دا سوکو دا کلنګ اخلي ملنګ اخلي ملنګ دا کلنګ اخلي کلنګ کلنګ سدي چل دی دغه अब रोजगार مې دله پیدا کو روزګار مې دله پیدا کو راځه ما سره راځه راځه کلنګ دا سری ځوانه ایله بیله 1 روپۍ نه هغه بل ورځ خو ته هغه بدماش له ډېرې پیسې ورکې خو د کمالي بدماش ورو جمالې ولې د کمالي څه سخرې شوې کرې هماغه ښکرې یادوم ښکرې شوې چې ته ته دومره یادېږې هغه اتلس مړي کړي او که د تا نه خبر شو نو لسم به تی دا کومه ګرانه خبره ده کمالي اتلس وجلي زه به 20 وجنم زیات نه شوې مړه نو دی به پسه یارو راځه جباریا ګل خان وایا راځه ګولیه راځه لاس لري لاس لري بل رفاسه بس پرې دا ورتيږي د مړه ورکاوه ته لګه خوښه کړل ته لګه خوښه لا بل لا پاسه لا بل کینه ورا کینه خپل ډیوټي کاوه بس بهم دومره پوره دي او بس کافي دي خو ما سره یو یاره ده څه یاره وایم چېرته په رښتیا د نخونړی جوړ نه شي وایم که خونړی شوم که نه ړومبی ښکار به مې تی که خیري که خدای کړی خیري په ارام لږ بار پولیس راله څه شي ګپ لګوم دا راسره
دا راته ووایه چې دا سرخي مې صحیح ځای باندې لګولې ده که نه بالکل صحیح ده وړاندې مې چې کومه لګولې وه هغه یادوم چې ټیک ده او که نه ټیک ده که نه ټیک ده ستا دعا پکار ده دا سر خوړلی نه دی دا ما وجلی دی ما شل ځل مې ورته وویل چې سړیتوب زده که سړیتوب زده که ما ته وایي نه زده کوم توری مې کو ښه خانه ویم په دې ښار کې دې ډېر زیات دروغ زده نه کړ ستا دعا پکار ده دې خلکو سره چې زه رښتیا ونه ویم که نه دروغ یادومه که درته یادوم که نه خوله مې خطا شوه نه سمیږي بالکل نه سمیږي دا بل نه دی دا بل سر خوړلی دغه پوډري نه دی ماړه نه خو شکل یې ورسره میلاویږي سړیا اوس که څوک راغو چا واورېدو نو بیا شکل یې دغه غونته دی پوډري مه کوه مړه وایي څه بدماش یاد وایي سم ازمری و دا ازمری چې کوم دی دا ما وجلې خو دا درته پته نشته چې دا مې په څه وجلې ما ته وایي زه پړانګ یم میل که ته پړانګ یې نو زه ډانګ یم په ډانګ مې ولې دا سر داسې وډنګولو چې په ځای مې تخته کو او دا بل ځوان نه دی دا تا وجلی نه نه دا دی هغه پلار وجلی خو مزه یې وژنم که نو مزه یې مه که نو مزه خو دا درته پته نشته چې دا مې په څه وجلی د دې نه به نه خبر دا صرف زما نامې وجلی چې زما نوم یې واورېدو چې شل ډزې ما پسې را روان دی نو هارټ اټیک ورته وشو ولې ملي کې د خندا څه دي ځوانه بس ټیک ده بریک شه مړه زه ورځم چای ورته وایم ښه ته ورته چای ووایه او زما نوم ورته واله وایي شل ډزې وایي چې ډېرې مزېدارې چای راولېږه ګینې کیدی شي چې په هغه دوکان کې دله تخته کړم صاحب دا همغه خطرناک اجرتیانو علاقه ده دلته به موږ ته د خپل مطلب کسانم ملو شي ادباري کس مې پکار دی ادباري ورانکاري ټول ادباري وي خانجي راځه چې تاسو ته کس وښیم راځه چې ځو ډېرو انکارو سره ملاوېدل زما ضروري دي هغه ته به ټانګې والا یا کوم د ښکته چې ټانګه ودروي د هغه دپاره چای ښې جوړوي ځه زه ورته وایم چای والا پسې ورځه او زه باتروم پسې ورځم شاور لږ تیز پرېږده چې باتروم ته ځې ته غم مه کوه دا زما کار دی چې شاور زه تیز پرېږدم او که په مزه یې پرېږدم دې ظالم دا څومره ښه ځوانان د خاورو لاندې کړي ما ته همداسې لیونی کس پکار دی چې سر به پکې نه وي او د سړي نه ډز پورته کوي یو خو دوی سره چانکون جی خدمت وایي دا د چا دیره ده دا د شلټزې دیره ده دا د کلاشنکوف دور دی نو کلاشنکوف چې کوم دی که نه شلټزې ریشه د کلاشنکوف پلاري په خوله کې اور وړي اوره
راودرېږئ سر لاندې او خپې باندې تا ته نه یم ځانه ته دې خوښه پام کوه چې ډزونه کې مونږ یو سودا له راغلي یو وایا څه له راغلي یې یو کس وجلي صرف یو کس زه خو د ورځې 20 کسان وژنم او 20 تنان حلالوم وایا څو کسان درته حلال کم پته یې وخورم 20 ډزیا زمونږ دا یو قسم په 20 دروند دی ولې کاڼي م ورپورې تړلي دي څه او یا لکه ګولیا چایوالا پکې چیني او پای کم اچولي دیم پوی کا ګینې کوتره به یې کم ټیک ده جي ټیک ده بس همداسې وګڼه نوم یې راته ښیه چې درله یې ټیپر کم ټیپر نه تورې کا مړه یو شی دی جنا دا یې تصویر دی خو دې په شا یې پته ده دا اډوانس واخله نور یې به د کار نه پسته درکړو بېغمه شه 20 ډزې خپل ښکار په اومه ځمکه کې هم نه پرېږدي د خدای په امان هوښیاره څومره دي مړه یو خو چغې مو نکوس را باندې راغو ولې م شرم یې مړه بکه بکه کې مړه بس اوس داسې چل کو چې ورځو هغه خپلې جامې به بدلې وکړو که نه څادر او پنډو کې به راوالې مخ لاس خو یې دوکاندار مړه دا خو به ډېره ګرانه شي ویم دویمه ورځ ده نم څه خوړلي دي نم څه څکلي دي او دلته ناست یم دوبۍ ته ځې څه ګپ نه دی په تلي کې مه زرغونه وه خدای به خیر کړي زه خو هم له سره ناست یم د لمال یوازې خو ته نه مړه مازغره له مخه راپوه یاره ویم ستړی ستړی ژوند یې غرب شو برباد شو ته خو جګړه کې سړیا وی نه لیدو دې خوا راشه سلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر خو دی که نه نن سویمه ورځ ده چې زه تاسو دلته وینم خیر چېرته دی جی مسلمانان یو بېروزګار یو جی ډیډي موږ تاسو هم د یو خانسامه او مالی ضرورت دی که ستاسو خوښوي نو دی له به یو چانس ورکړو که نه ویمه جي که تاسو موږ له یو چانس هم راکړو که نه نو موږ به پکې خپل کار وکړي څه مطلب مطلب دا دی جی چې تاسو به زموږ د کار نه دومره مطمئن شئ چې موږ به پاخه پاخه ځان سره کوي ټیک ده ټیک ده تاسو داسې وکړئ چې دننه کښېنئ موږ راځو بیا در سره زه خبره کوم الله پاک هم خوشحاله کړي الله پاک هم خوشحاله کړي خبره کوم دا سړی خو هغه موږ له چې چا هغه تصویر راکړی هو بهو هغه سره شکل میلاویږي بیوقوف یې که نه نو دا ما څه کول خو همدې دپاره مې کول که نه اوس ته ګوره مخکې دا هماغه سړی دی نو ما ته خو مخکې را سړی ماړه دلی لالوم که دوبۍ ته نه ځم څه راځه ټکې مړه ستا د لاسه کړېږو د ما پې سزې نو به کوم ځه مازغره له مړه مه خرابو یاره کار کو یاره مازغه خراب Oh, very good, very good.
ډېر اعلی ډېر اعلی تاسو خو په یو څو ورځو کې زمونږ د دې کور بالکل نقشه بدله کړه. یاره جی تاسو خو جی کور یادوئ که نه جی زه په ایمان راته وایم که نه که مونږ چا پرېښو که نه نو په خدای اعتبار کې د دې ټولې دنیا نقشه به بدله کړو جی. ها دې نه وړاندې تاسو چېرته مالیتوب کړی دی؟ نه جی اصل کې خبره ده چې مالیتوب مې نه دی کړی جي خو په کلي کې مې داسې ګوډ چاري ډېره زیاته کړې ده جي د الله تعالی فضل او کرم دی. اوس مې جي اراده ده که نه چې زه دوبۍ ته ځم جي. دوبۍ ته؟ اوس جي زه دا غواړم که نه چې لږ د عربیانو په ماغزو کې لږ ګوډ وکړم. ویری ګوډ ویری ګوډ شاخانه ته واقع چې ډېر انټرسټینګ بند دی. بالکل جي بالکل ټسټوسټینګ بند دی. ډیډي که تاسو مایند کوئ نه نو ستاسو هغه زاړه سوټونه به زه دوی ته ورکړم. بالکل بچې دا دواړه لږ ماډرن کړه. زه راځم. ته راځه ما سره. تا نه یادوم ده ته ویم که چې کم ګوره بیبي زه ګوره د زنانو نه ستر پرده کوم ستر به مې ګوره نه ماتې. اوهو ټیک ده ټیک ده ته راځه ما سره زه به تاله بورکه جوړه کړم. راځه ما سره. خدایا پاکه دا دوبۍ خو به مونږ غر کو تباه واچي څه مصیبت دی ربا. چې څوک ستر کوي نو هغه بوتلو زه ستر نو کوم زه به دې بوتلې وې. جنتونه نصیب کې پروردګاره هغه دنیا ښایسته کې او الله کې مې دله دا چولې وې پکې خو څوک م پروردګاره دوبۍ ته روان یم رب العالمینه دوبۍ ته روان یم. یا الله تی مړ شي خدای رنګ یې تور مه کړې خدایه رنګ یې تور مه کړې رب العالمینه همداسې وبخي همداسې وبخي څه شته هم نه کړه داسې شی مړم دا چټوکانې به پکې وو اوس خوند وکړه خدایه مړه چې د یو ګوټ دې دې واغېشتو او مخه دې ښه خدای دې وبخه سیټ صاحب والله کې مې زړه کېږي خو څوک هم دوبۍ ده دې دوبۍ السلام علیکم بیبي جي. وعلیکم السلام. چې پخه شو؟ پخه شو جي دا بالکل ریډي ده بالکل یېرېږم نه دا یخني مې کېږي تاسو ځئ چې زه بیا په خپله یو څه خدای پاکه انګریزان خو نه بخي پروردګاره خدا انګریز وبخي ځکه چې دا خو راته مکمل مسلمان ښکاري زه اوس څوک دوبۍ ته روان یم. جی جی ټیک شو ټیک شو. او زه به ورته ووایم یار ښه ها ښه ښه ټیک شو. نه نه افتخار خپل سړی دی یار زه به ورسره خبره وکړم. ها داسې د دې ذکر خو تا ما سره کړی نه. اوهو څه زورور انسان یار. ټیک شو ښه ښه داسې بهر ولاړې ته خدای نیکبخته نو تا مخکې نه وې زه درځمه یو منټ ښه لږ انتظار وکړه زه درغلم. واه واه چې دې نه خو مې د ټنډولکر د اوټ کېدو سوال کړی وې نو ښه به وه خو څه چې اوږ سترګې ته وګوره دې چای غواړي موږ په خپله نه دي څښلي ما سار هم نه دي څښلي دله چای ورکه کلې ورکه دله څه کې د خدای نیکبخته دا څه کې دا چای ونه څښې زهر دي پکې زهر دا وګوره وایي زهر دي پکې پرېږده زهر زه دې مړ شم چای ونه څښې اوس بانې ګوري خانه دې خرابه شوه هغه سیب مې وې انګرېز هغه مې پکې اچولي دي په دې پاګړې وې موږ داسې اوبه پروردګار نمرې نمرې لا دې ته ګوټ نه دی اغوستی نمرې ما وې اوس خو به زه مړ شوی وې
ویم لنګوره قرباني م در باندې نه کېږي که نه ګینې قسم په خدای د دې نه وړاندې به مې حلال کړی وی دا خو ډېره ګرانه شوه داسې معلومیږي یارو چې د سیټ وجل زموږ د بس کار نه دی زم دا ویمه که نه نو ته خو داسې مه وایه دوبۍ ته به نه ځې پلاره وای دوبۍ باخله راته د دوبۍ نوم ګینې لیونی کېږم سپېلنی کېږم چې دا دوبۍ به څنګه یا نو بس ټیک ده دې ځلې زه په سیټ باندې ټرای کوم هغه څنګه دا به دې بیا پوه کړم ښه ده ټیک ده بیا به زه تا سره خبرې وکړم ټیک ده اوکې بای یس پلیز بیبي جي تاسو ما ته څه ویجي او دې خوا راشه ما ته وګوره بیبي جي زه شرمېږم ځوان زلمي هلکې ته څه جینۍ خو نه چې شرمېږې یاره بیبي جي چې اوس جینکۍ نه شرمېږي نو هلکانو ته پکار دی چې وشرمېږي زه خو یم دې جولۍ ته وګورئ که نه جي چې د شرم دا تخم خو د دنیا نه مه ورکوئ که نه ته جینکونه دومره ولې یریږي یاره بیبي جي زه چې پیدا شوم که نه نو مور چې په روڼۍ کې تړلم نو ماته ویلي وو که نه چې د جینکو نه او د ښځو نه به لرې لرې تښتې هله به کامیاب وي رښتیا وایه چېرته جینۍ سره خو دې مینه نه ده کړې یاره جي جینکو خو په مینه کې په ما باندې ډېرې ناترسه حملې کړي دي خو خدای پاک دې تر اوسه پورې بچ کړی یم اوهو ته خو واقعي ډېر ساده یې ساده نیم یریدلې یم یریدلې ګوره شاخانه زه تا سره ډېره مینه کوم ما سره مور هم ډېره مینه کوي خو ته خفه کېږه مه بیبي جي زه د خپلې مور په مینه کې زه بل څوک نشم شریکولی زړګي ماشي چې په داسې قسمه نه دي دوبۍ پاتې مې څوکو وتا خدای غر کا تا خدای تباه کوي ما څوک هر څه چې دې وکړه ښه دې ونه کړه دې غر کړمه وای زه خو د سیټ په انتظار وم ما وې نن یې دله ختموم وتا خدای غر کا خو دې ختم نه کوم ختم کوم وای هر څه راته دوه ښکاري خیر دی جنګ کې مړي کېږي تر کومه به موږ خپلو کې جنګونه کوو وای غرق شومه وای دوبۍ رښتیا وای ابۍ وای څه ښکاري راته نه کوم ځای کې سم په کومه ځو وای کمرې ته مې رسوه سر راله مالش که ځینې غر کېږمه خدای غر که آقا زما هیڅ نشي کولی او ما ورده تو جرتیان په کور کې کېنولي دي او هغه د دې نه خبر هم نه دی منشي جی ډېر زر به موږ ته د خوشحالۍ زیری میلوشي نو آخر کله ډېر زر منشي زه وله ټلیفون کوم هلو زما د کار دې څه چلو کو زه نور انتظار نشم کولی زما کار وکړه زما کار ټیک ده راځه منشي
محبت کې که غم شته خوندونه هم شته په دې لار کې که ښار شته ګلونه هم شته بارانګان به چمن پرېږدي که خبر شو چې د ګلو نه ښایسته مخونه هم شته تجمله په دا دې وخت کې مې بلا راوړې ظالمه ها او دومه ټیک شو سلام علیکم دا تاسو دلته څه کوئ د خدای په قهر اورېدلې دی چې دلته دې روپۍ پرېوتې ده صفایي کوله بس وخت د سره لګیا دی په ژړا دی جاړي ورپسې واله هماغه روپۍ پیدا اورېشه ما خو ژړل پسې روپۍ پسې ځغلې دی دا پسې جاړي مه ژاړه دا واخله او زه یې سره ام وکئ او ما هم ارام ته پرېږدي زمونږ په قسمت کې آرام چرته دی چې دی بس هماغه خپله روپۍ غواړي که نه اوهو ټیک ده سهار ته بیا وګورئ که نه اوس تاسو هم لاړ شئ ارام وکئ او ما هم خوب ته پرېږدئ ځئ شاباس او دا چاړه دې څه دپاره رااخیستې ده اورېشه جي دې د شپې خوب کې هېرېږي نو دا چاړه موږ د سره ګرځو جي ګرځو ځان سره ګرځو عجیبه ده ټیک ده ځئ شاباس اوس ورځئ شابه پاسئ ځئ دا بیبي جي زه داسې تېرېدم نو تاسو مې ولیدئ که نه ما وې که خارښ در باندې لګېدلی دی نو ځکه زه رالم اوهو دا زما د ملګري واده دی د هغې په واده کې به زه ګډا کوم دا خو مې د هغې ریسل کولو کمال دی جي خو ډېر هسې هسې سوچ کوم که نه جي وایم د ښار د ګډا هم ډېره ترقي وکړه سارېږه خو زموږ د کلي نه داسې ساده باده ګډا وي پکې ساده باده او که نه هغه لا څنګه یې هغه دقیق نه ته دغه لږو دا څه شی دا ټول لږو ما نه چل زده که خدای راسي هلته بیا خلک خاندي چل لږ زده که ما نه ښه ولږو
وای 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 زاره مې شنه شوه زاره په خدای اعتبار کې ډېره ګرانه ده الله تاسو کولوره نه پاتې شوې چې څوک دې خدایه الو السلام علیکم خان جی السلام علیکم جی جی والله جی خپل کوشش کوو نو مونږ خو په خدای باندې اعتبار کوي چې نو چوس نه مري نو مونږ اوس کم کاره خو د خدای پاک کار دی جی خپل کوشش جاری دی او بعد پیشو ده پیشو په خدای اعتبار کوي اوه ساګانې دي مونږ پکې جی خپل سر والله په خود څه شي دفتر ته جی خاجي درمه شو جی نو دفتر ته راشه ها جی بس دغه به جی بس مونږ درځو جی بس درغو جی ښه درغو جی سوګو زلفو والا کرم خان دې خدای د تبلیغ خو شپ الله انجو دې ګوره دا څه مصیبت دی دا منظمه سړی تاسو وجلو وای دا منظمه سړی تاسو وجلو و د خدای نیکبخته د په قبر باندې خو به اوس درب ولاړی درب بدبخته د شل ډزې د ګریوان نه لاس وباسه کینې اوس به دړې وړې شي شل ډزیا ما ته ستا د اصل او د نسل پته ولګېده چا درته وویل ما سره د نور دا ټوکې نشي چلېدی دا پوډري خو بله زما ژوندی لیدلی دی څه خبرې خدای دې د پېښو بنیاد د هغه پلار وباسي مېل دی به اوسه پورې مړي د پیشو غونته ساګانې دي د اوسه د پېښو بنیاد وباسه ما ته خپل اډوانس واپس راکوي نو اوس مونږ سره والله چې په خدای اعتبار کې یو دواني زره تر نشته ټولې خو مونږ لګولي بیا به تاسو زما یو بل کار کوئ بل کار هغه څه ما یو بل اجرتي قاتل سره خبره کړې ده اجرتي او نوم یې کمالې دی خو واقعي چې د کمال نه ډک دی په کوم بازار چې تېرېږي په هغه بازار باندې دهشت او یره خوره شي
ورته لوبې ښکاري لوبې او انسانان هغه داسې وژني لکه د ګازرو ملو. لالا دغه کسو چې کلنګ یې نه راکولو کلنګ زما په علاقه کې او د کلنګ نه انکار او بیا هم زمانه جوته کوي. همدغه کمالې به نن د شپې راځي او ګیټ به ورله هم تاسو بولاوئ. د سیټ بهرام تر بیډرومه به تاسو رسوئ. باقي کار د هغه دی. تاسو بېغمه شئ جي بس مونږ به ورله ګیټ کولاو کړو که نه داسې دومره ګرانه خبره خو نه ده. فکر مه کوئ جي رضا هغه جي فکر ونه کوئ جي بالکل هغه نه جي فکر مه کوئ. 50,000 روپیا خو به زه 50 پیرې ګیټ کولاو کوم. وایي ګیټ کولاو کوي ورته سره کولاو به ونه فیصدي موږ د دوبۍ غم هغه شي بس یو ځل د دوبۍ دا پیسې هم جمع شي که نه مړه خدای دې بیخ در صحبت خو چې خدای پاک موږ دوبۍ ته بوځي. سړی به راشي حلال به کي ختم به کي دی خو به زه د خیره ټیک جنت ته دی ولې چې مسلمان دی که نه او زه د خو به د نه دوبۍ ته روان شي. خو ټیک ده یارو نه پوهېږم چې څه چل به کېږي نو. دا مړه ستا مازغه خراب دی څه چل به کېږي خو سړی دی را به شي مړ به کي او چې مړي کي ته څه کوې؟ زه دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته خپله واده را یاده کړم. کار کوو که نه جي تاسو لږ صبر وکړئ جي سړی را روان دی چې راشي نو هغه به یې مړ کړي نو چې هغه یې مړ کړي نو ورته پوه شي بس موږ مړ کړو که نه جي. د دې نه پس به بیا زه داسې نه راځم. دا به تاسو لمخني. سړی غوسه دی زه دا یارېږم سیټ صاحب را نه شي. وایه که نه څنګه دې راپېښو؟ لالاجي زموږ د شاملاتو جرګه ده نو ما چې تاسو ته خبره کړم. دا خو دې ډېر ښه کار وکړو ما نه خو بلکل اړو هېرو. لالاجي زه اوس درنه ځم. چېرته ځې زوروره دومره موده پس راغلې چای خو وڅښه که نه؟ نه جي باره ته به ګاډي کې ملګري ناست دي او زما انتظار کوي. د خدای په امان. د خدای په امان. سیټ صاحب دا ستاسو څه کېږي؟ دا زما کشر ورور دی. لږ وران دی خو خدای دې هېڅ نه کوي. ما ډېر ګران جی 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 دا څنګه ورونه دي وې هغه یو ورور یې د وینو تږی دی او دی خو ته زهرېږي او قربانېږي. زما به مازغه کار پرېږدي بالکل لیونی به شم داسې چلېږي. بس ته پرې مازغه مه خوږوه زمونږ کار به نه نشي سامان پیک کوو چې ځو. دا خو الله دې دوبۍ خو به مونږ لیوني کي بالکل داسې دي. دا خو سب نور څه لوبه ده. سیټ صاحب خو د مکرم خان ورور دی پته نشته چې موږ سره به نور څومره دروغ ویلي. او خدایا د کوم امتحان کې دې واچولم مکرم خان خپل ورور سیټ باران ولې وجني
څه سوچونه کې مبارک ته شه اوس به که خیر ډېر زر دوبۍ ته لاړ شي یاره ما خدا سوچ کولو چې سیټ صاحب د مکرم خان رور دی رور زه په دې حیران یم چې مکرم خان سیټ صاحب ولی وجني نو ته په دې څه کې ته د دوبۍ غم کول ته ځان رسوه یاره زه خدا سوچ کوم چې اسې نه چې د دوبۍ په ځای جیل ته لاړ شم یارو چې تر څو زه جم دیم ته به ما نه جیل ته نه ځې زه به ستا هره ګناه هره جرم په خپل سر واخلم خو تا به دوبۍ ته رسوم دا څه وې ګله زه رښتیا ویم ما خو ټول عمر ستا په مینه کې تیر کړی دی دوسته او زما دا ارمان دی چې ستا د دوبۍ ارمان به پوره کوم ګله خدای دې ګل لره ما خو دا تصور هم نو کړی چې ته به ما سره دومره مینه کې د دوبۍ مینې خو تا نه نورې مینې هېرې کړي دي ته په خپل ژوند کې خوشحاله اوسه زه ستا دپاره جیل ته تلو ته تیار یم نه نه به ته جیل ته ځې او نه به زه جیل ته ځم تاسو دواړه په دې وخت دلته یاره جي د کلي خبرې مو کولې کلي خبرې کلي هم یاد شوي جي د خدای نیکبختو ټوله ورځ م کار کړی دی ستړی ستومانه به یې ځئ چېرته ارام وکړئ زه چې زه وده شو راځه
वाह 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 ډېر ښه زمانه مغفرو تاسو سره خو ما چرې په بده خوله خبره هم نه وه کړې حیرانه یم چې بیا هم ولې ما سره دومره لویه دښمني وکړه وایې سیټه دا لوبه به درته ډېره ګرانه پرېوځي کمالیا نن خو ته ډېره موده پس د قانون ګوتو ته راغلې د موقع ګواهان هم موجود دي اوس به زما پوره کوشش دا وي چې تا ته سخته نه سخته سزا درکړی شي بوځئ حوالات کې وغورځوئ ډېر بد شو ډیډي دوی ته داسې نو پکار زه اوس لاړ شم چېرته اودس کومه مونځ ته مې زړه شوی دی دا خو لا 12 بجې دي دا د کوم وخت مونځ دی زه کله نه کله بې وخته مونځونه کوم اورېدلي مې دي چې وایي په داسې بې وخته مونځونو کې ډېر زیات ثواب وي چاخانه دې خو راشه ما سره لږ کښېنه نه بیبي جي دا ظلم زه نشم کولی ما ته مور ویلي چې جینکونه به لرې لرې ګرځي او که نږدې ورسره کښېناستې وایي بیا به دې ونه بخم ویم دې خوا راشه ما سره کښېنه کنې نوکرۍ نه دې وباسم نه جي نوکرانې مې مه وباسئ جي درغمه جي دا دې درغله به جي شاخانه جي جي او جي شاخانه جي 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 او جي सेठ साहब मुंगा माफ कई نمک حرامو تاسو دلته بیا سره راغلي اوس هم بیا زما د مرګ او د کور رانولو څه نوې منصوبه جوړه کړې ده وایم په 2 سکندو کې دا خپل منحوس او وران مخونه د دې ځای نه اخوا کوي ګنې نو په وهلو به هم شکلونه بدل کړم ګټ آوټ ودرېږئ تاسو به هېچېرته نه ځئ انسپکټر صاحب اخر دا څه لوبه ده زه هم پوهېږم سیټ صاحب دوی دواړه بې ګناه دي همدوی موږ ته دا اطلاع راکړې وه چې کمالۍ به ستاسو د مرګ دپاره هلته راځي که دوی موږ ته په وخت دا اطلاع نه وای راکړې نو کمالۍ به په خپل مقصد کې کامیاب شوی و اوه خدایا انسپکټر صاحب کمالي سره خو زما څه دښمني نه وه نو هغه بیا ولې زما د وینو تږی شوی و سیټ صاحب کمالۍ خو یو اجرتي دی ستاسو د مرګ خبره خو هغه سره ستاسو ورور مکرم خان کړې وه مکرم خان او مکرم خان ستاسو د ټول جایداد خپلولو خوبونه لیدل اوس وګوره د تورو تنبو شاته پروت دی ډېره مهرباني انسپکټر صاحب تاسو پلیز اوس تللی شئ زه ډېر مشکور یم بچو ستاسو ما نه واقع چې ستاسو د دواړو پیژنګلو کې ډېره لویه غلطي شوې ده هېڅ خبره نه ده یارو مبارک دی شه زما خیال دی اوس دې د دوبۍ ارمانونه پوره کېږي تلو والے شاخانه بچې صنم بچې مې ستا ډېر تعریفونه کوي او تا ته خو پته ده
چې صنم په ما ډېره ګران او بیا زما په خیال د هغې انتخاب څه ډېر بدم نه دی. زه اوس غواړم چې ستاسو د دواړو زر تر زره واده وکړم. بري ما درته نه وی شاخانه بچې ستا ډېر ارمان و چې دوبۍ ته لاړ شې. نن ستا د ارمان پوره کېږي. خو ګورې زما د خوږې او نیازبینې لور صنم به ډېر خیال ساتي. خر کاکا جي تاسو هیڅ فکر مه کوئ. صنم زما ژوند دی او ژوند په هر چا ګران وي. زما خیال دی فلایټ کې ټایم کم دی. او بچو ځئ ورځئ په الله م سپارم. ملاوشه الله په امان. پلوشي څو پیرې مې درته ویلي چې پټي ته زما نو پاکې جامې مه راکوه که نه. دا ګوره د باد باران پته نه لګي. هلته ټماټرو ته مې دوبچې اچولې چې ناڅاپه باران راکې شو. نن جوړې ډېر ستړی شوی. پلوشي که رښتیا را باندې وی ډېر ستړی شوی یم. خو چې تا ته وګورم ټوله ستوماني مې وځي. رووایه اوس په مې ترور واوري. ستا به تروري زما مور ده. بې شرمه بس خبرې ډېرې مه کوه. راشه کښېنه چې روټۍ درته واچوم. روټۍ تیاره ده. یو خو وګوره نو هغه اور بیا مړ شو. سمېداري وکړم که تا له خشاک راوړمه. خدای قبرسي پخ کړي دي. بیا چې پر پخ کړي باران هم نه ودرېږي. ځال ته دننه راوړه دننه بیا وخورمه. ټیپر دي. مورې السلام علیکم. ځواني دې نصیب شه بچې. مورې خیر خو دی که نن خو ډېره خفه ښکارې. نن مې شاخان ډېر یاد شوی دی زویا. نو مورې شاخان خو تېره هفته هغه کیسټ او خط راستولی و. هغه ښه مزو کې دی. زما خو ډېر یادېږي بچې. مورې یادېږي خو زما هم. خو د هغه د دوبۍ ارمانو ښه ده چې پوره شو. بچې خط به ته ولیکه چې زر راشي. زما ډېر یاد شوی دی. پرېږده مورې چې زړې موړ شي په خپله به راشي. او ګوره مورې ته ولې غم کې؟ زه خو هم ستا زوی یم که نه. خدای دې مه خرابوه زویه. دا واقع چې د شاخان سره د خپلې دوستۍ پوره حق ادا کړو. بچې
زه خو تا د خپل زوی نه کم نه ګڼم. خوشحاله اوسې مورې چې ته خاندې خوشحالېږي همدغه زمونږ خوشحالي ده. لوی شي بچې لوی شي. روټۍ اوس لکه بچې راوړي ده لا یې جنې زر راوړه دا ډوډۍ که نه راوړي که خیر شاه خان به ډېر زر راشي مورې بس خاندو خوشحالېږو به بیا. ټیپره ټیپرې پخ کړي دا وګوره ډېر چا سره تلکاري بدله که مورې. بچې هغې ته پته ده که نه ستا ټیپر نه یې خوښ ستا لوګان خوښ دي ځکه یې خو بدل کړو که نه د چا سره انګولې د شابه خوره زویه الله الله. تا خوړلې ده؟ ما هم خوړلې ده. اوبه راوړه که نه نو خولې ته مې څه لګورې اوبه راوړه. دا دې راوړم بېبې نه شرمېږم زه نه خو دا زمون کلی دی که نه دا زمون کلی دی قربان د خپل کلي نه وایم په کروړونو بیا یې ورنکړم په کروړونو وایم ټوله دوبۍ زما د کلي د خلکو مینو او خلوص ته نشي رسېدی ګوندې چې ډېر زه د مازغه په ځای شو خاورې به مې مازغه په ځای شي هغه ولې هغه داسې چې ستا غوندې ښکلې او ښایسته ښځه د چا په څنګ کې ناست دی د هغه مازغه به په ځای شي هغه یاره خو تا راله خط مه کړه یره خو ډېرې خبرې دې زده کې ښه دا ټول تا سره د ناستې پاستې برکت دی داسې به کوو که نه چې ګاډۍ به مونږ لږ غوندې د خپل کور نه لرې ودرو ځکه زما دا زړه غواړي که نه چې په دې پټو پټو کې لاړ شو ډېر خوند به وکړي دغه لار ته به بیا تاویږو ښه داسې به تاویږو بیا دا ډیګای کولم دا سامان راکړه سامان را وګوره که نه زموږ کلی څومره ښایسته دی څومره ښایسته کلی دی ستاسو څومره ښایسته کلی دی ستاسو نو خوله به دې ماته شوې وې چې تا ویلې چې ستا غوندې ښایسته دی همدغسې صحیح بس خوشحاله ځه راشه دا کولو کړه داسې په پټو پټو ووځو راځه راځه به ځو
یو 5 روپو به راوړم ښه بېبې څو پېرې مې درته ووایي چې دا کوټې دې لیوې که د انګور له دې خټه ورکړه چې دا لیوې کړي تیار یې وخوړه کوټې نه لې باران دې که اوس را پرېوتې بېبې پېرې مې در باندې سوې درالو راځه کوټې نه راځه پور راغله پور راغله څنګه طبیعت ته څنګه ټیک ټاک خیر دی طبیعت ته ټیک ټاک دا د انګور نه شاخانه رولدار دی دا ځان یې کړی دی سپینې کونترې ډېر به تنګولم راځه ګورې راځئ خدای خبر بکسه کې سره وړي دا سکول بسته خو لري که دوبۍ کې دې سبق ویسه ورېږه سړیه لږ صبر خو وکړه که نه څنګه مور بیبي برګو ته ګورې دا د کلي کور نه د غریبۍ کور نه دي زما خو وخت خیر دوبۍ ښه وه ډېره ښه وه بیبي خو خدای راسي که نه خپل وطن خپل وطن د چا خبره که نه چې خپل وطن ګل وطن بجلی بلونه ما ټول جمع کړي لرې نو پیسې دنه نه وې رالېږلې څه نو بېل ته خو زه تلم که نه مورې نو ولې به نه تلې زه به تلم څه خبرې ته لږ وکیلي تاسو خبرې ته وکیلي پیسې ما ځان سره وړي دي چې دومره هم خفه نه شي پوه شئ الله تعالی ډېر څه راکړي دي هلې چا دي خو هم ستاسو دي که نه ملګري ولاړ دي ملګري بېبې مونږ ورځو ګورې زر راشئ ښه هلکه ګورې زر راوله ښه زما ډېر یاد شوی بېبې ته به زما د ناوې سره یو څو خبرې ته ګونګی څه خبرې ورسره کوه که نه د شاخان د دوبۍ خوب پوره شوی و او هغه ته دا خبره معلومه شوې وه چې ځوړنده ډوډۍ هېڅ چېرته هم نشته د کمې خاورې او وطن نه به چې هغه د تېښتې سوچونه کول د هغې د قدر او خوږو احساس هغه ته په مسافرۍ کې شوی و ځکه خو اوس هغه دا پخه اراده کړې ده چې خپل باقي ژوند به په خپله خاوره کې په خندا او په خوشحالۍ تېروي ګلخان او شاخان چې د دوبۍ خوب رښتیا کولو دپاره کم غیر قانوني او ناخوښه کارونه کول هغه ټول بد کارونه یې پرېښول او د خوارۍ محنت او حق حلالې ګټې لاره یې خپله کړه د عظمت لاره یې خپله کړه او د خپل وطن او خوږې خاورې سره یې د مینې لاره خپله کړه د وطن په مینه کې مست شاخان او ګلخان اکثر یو بل ته دا ټاپه کوي وطن زما زه د وطن یم وطن زما زه د وطن یم چې څو ژوندی یم خدمتونه به کوم نو ټول شلخې دی پکې شوتل خو پکې دونه نشته چې شلخې ده د خدای نیکبخته ساګ به ترې پوکو شلخې خو ډېر ښکلی ساګي پټې پر مو مخکې نظاره شنه شو اوس راباندې ساګونه دوبۍ نه مړه اخر راغلی شرب هم ماله نه راځي چې زه به ساګ خورم زما رور به د دوبۍ نه راغلي او زه به ساګ ته ناست وړه مازغه راله مه خرابو خدای ته وګوره مازغه راله مه خرابو کور کې به دله چرګه لال کړمه خو د ساګو بد مه وایه ساګ چې کم خوند کوي که نه په ایمان چې چرګان تیزار راشه 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 لږ واچو دا شوتل پکې واچو شه راشه دا پنډ راته روتړه ګوره که نه په طریقه خبره ښې په ارام خبره کوې نو ټیک ده سړي له مازغه خرابې مه مطلب دا او زه لږه لږه به یو څو بیا به ورپسې زه راشم خیر دی نه ونیسه ونیسه پرېږده تماکه پرېږده بس دا لږه دغه دا بهتر وه ځه شابه دغه زموږ